السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، خدای مو راوله، روژه مو مبارک شه. خدای دې وکړي چې اوله روژه په خیر در باندې تېره شوې. الله پاک مو طاعت و عبادات قبول کړي. خدای دې توفیق راکړي چې په دې میاشت کې ښه عبادتونه، نفلونه او سنت او فرض ټول سره پر ځای کو، نو به د دې میاشتې د روژې څخه خوند واخلو. یوه خبره بله دا کومه، په کور کې کوچنیانو ته، ښځو ته خوشکه مه کوئ، ډېر تند رویه مه ورسره کوئ. ستاسې هم روژې دي، د دوی هم روژې دي. بیا زموږ دپاره هغوی ولاړېږي، د شپې پیشلمۍ تیارۍ، مازدیګر روژه مات تیارۍ، د ورځې د کور کارونه دي. نو ډېر حوصله به کوو د مېرمنو سره، د خویندو مندو سره ازار یې نه کړو باید. او په ښار کې هم باید یو د بل خبرې وزغمو، یو بل ته احترام ولرو. باید په ښار کې هم د یو بل سره نرم لاړ شو، ځکه چې که ستا روژه ده، د دوی هم روژه ده، نو د ټولو روژه ده. دا فرض روژه ده، یوه میاشت دا پر ټولو مسلمانانو فرض ده، د ټولو روژه ده. نو چې د ټولو روژه ده، ټوله به یو بل زغمو، د ټولو سره به سم چلند کوو، سم به زور سره. السلام علیکم. مننه، خیر.